همدغه فارمټ اوس په وروستیو کې په معاصر کرکټ کې فکر نه کوي یو څه چټک شوی دی د باسبال اصطلاح ته په کتلو سره په وروستیو کې وګورو بعضې لوبغاړي په لوبډله کې ټول نه خو بعضې لوبغاړي داسې یو قسم اپروچ لوبې ته ورکوي چې ته وایې دا یو ورځنۍ لوبه ده. په تېره لوبه کې د افغانستان تر ټولو لوړ سټرایک ریټ د ابراهیم ځدران درې و. فکر نه کوي بعضې نیم لوبغاړي باید دغه ریسک واخلي چې چټکې منډې وکړي ځکه ټیسټ کرکټ هم اوس تیزیږي ورو ورو. بالکل زه دا منم در سره انګلند د لوبډي فارمټ تم یو نوم ورکو خو که تاسو سوچ وکړئ که تاسو راوخلی د انډیا د جسوال راوخلی هغه چې کله اوله ډبل سنچري وکړله اول ډبل 100 یې وکړو نو هغه اوله سنچري چې د په 193 بالو کړې وه 183 بالو یې کړې وه بیا دویم سنچري چې دی نو ما تاسو ته وختي هم دا وویلې که نه چې دا سور بال که ته چټکه لوبه پکې کوي یا ته پکې لږ هیټینګ کوي یا سټرایک ریټ پسې ځي نو هغې دپاره به تا اول ځان په ویکټه سیټ کوي دا ویکټ بیا به تا هغې دپاره ځان دپاره یو بالر انتخابوي چې زه اوس کوم بالر وواما که تاسو سوچ کړئ او که تاسو دا د انډیا میچ کتلی زه د انډیا میچ ته ناست وم نو انډرسن چې دی سرکیب جسوال ته ډېر زیات بولینګ وکړو او په هر بال به ورته خبرې کولې نو بیا پس ته چې کله هغه سنچري وکړله او سنچري نه پس هغه په هغه باندې 4 شپږیزې ووالې نو بیا انټرویو کې ته پوښتنه کوي وایي تا وایي څه وایي ما انډرسن ته همدا وویلې چې ما چې کله ډیفینډ کوم ما چې کله سروایو کوم نو ما ته همدغه خبرې کولې چې ووه که نه نو ما د هغه ټایم دا زړه کې ویلې چې زه کله سیټ شم او کله خپله سلیزه وواما نو زه په انډرسن باندې خامخا واما نو همغه یې وکړل ما هم دې دپاره درته ویلې چې ته کله سور بال باندې هیټینګ هم کوې نو هغې دپاره ته په ویکټ باندې اول سټې کوې سچویشن به ګورې هر څه مطابق سره به هغې نه پس به ته یو فیصله کوې. څه کول پکار دي اوس؟ اول خو مې وادوالو نه دا دغه دی چې ښې ډېرې دعاګانې وکړي اوس به په دعاګانو بچ کېږو اوس دعا سره چې حرکت دی ګورم نه کېږي بیرته خبر عمل ته راځي ما درته همدا وویلې اوس د کیپټن ته پکار دي چې پوره سټې وکړي اوس د تیزې لوبې ته فکر هم نه کوي. زه به دا یو خبره وکړم چې دغه نن سبا لوبډله کې چې زما زړه ډېر زیات ډاډه و په ابراهیم او پر احمد شاه ډاډه و او ما هم دا فکر هم کو چې دویم اننګز کې به دوی پوره ذمهواري والي خو کرکټ کې دا راځي کرکټ کې دا شی نه د کرکټ حصه ده او بالخصوص د لانګ فارمټ دا حصه ده خو اوس به افغانستان ته ډېرې دعاګانې کوو. مطلب سخته شوه اوس ډېره سخته شوله اوس. وروستۍ پوښتنه نه چې په زغر دې راته ووایې افغانستان د ګټلو چانس لري او یا د دې لوبې د بچ کولو؟ زه هېڅکله د کرکټ د لوبې نه مخکې دا خبره نه کوم بیا هم زه به خپل دغه دا ورکړم پیشګویي وړاندوینه مطلب اوس په دې سچویشن کې موږ 10% چانس لرو چې موږ میچ وګټو او 10% موږ باندې آیرلینډ امید ده چې افغانستان دغه فرموله معکوسه کړي او په آیرلینډ برلاسه شي راتلونکي لوبغاړي لږه ښه ملګرتیا وکړي او افغانستان ته د بري هیله ورکړي. له تاسې هم مننه چې راسره په دې وغږېدلئ. امید ده چې د لوبې وروسته او یا سبا هم بیا سره انلاین راشو د افغانستان د کرکټ مینوالو ته په دغه اړه باندې یو بل اپډیټ او یو بل بحث هم ولرو. نو احمدي صاحب مننه، کور دې آباد. ډېره مننه تاسو نه.